د موسی علیه السلام په هغه واقعه کې چې کله هغه د فرعون او دغه د سردارانو سرکشانو نه تختی او خپل وطن پریدي مدین ته ځي او په لاره کې ټوله واقعه مخې ته راله قرآن د هغې تذکره کړې ده د شعیب علیه السلام د نور دپاره هغه بیزي اوبه کړې کله چې هغه لاړه او خپل پلار ورته وویل چې تاسو خو نن وختي رالی د عادت نه مخکې رالی نور کله چې په کم ټیم راتلی د هغې نه وختي رالی ټوله قصه یې ورته ذکر کړله نو شعیب علیه السلام ورته یې لاړ شه او دغه سړی خو ماته امانتدار ښکاري څوک لوی سړی دی ما خواله یې راوله نو قرآن دغلته د حضرت شعیب علیه السلام د لور تذکره چې کوي په داسې الفاظو باندې کړې ده چې تر قیامت ته سبا پورې به دغه د قرآن په صفحاتو باندې ځلیږي هغه عظیم صفت ته هغه شعیب علیه السلام د لور الله پاک ذکر کړی دی نو الله فرمایي فجاءته احداهما تمشي على استحياء وای په دغه نورو کې یو لور رااله لیکن هغه د حیا نه ډکه رااله هغې په وجود کې چونکې داسې حیا وه چې خپل مخې پټ کو قرآن د هغې نه هغه تعبیر کړی چې تر قیامت ته سبا پورې به دغه الفاظ د قرآن په صفحاتو باندې زما عزتمندو هغه چمکاویږي یو صفت دی یو عمل دی الله ته دومره خوښ دی چې الله پاک د هغه تذکیره په قرآن مجید کې کوي اوس پیغمبر نه دی د پیغمبر لور ده د پیغمبرانو نوره خو ډېرې تېرې شوي دي د هغوی تذکرې په قرآن مجید کې نشته په قرآن کې د هغه پیغمبر د لور ذکر دی چې هغې پوره حیا چې کوم دی په خپل وجود باندې راوستې ده نو که د نن دور زنانه زما عزتمندو دا په خپلو وجودونو باندې حیا راولي الله پاک ته به څونه خوښوي لیکن نن زنانو هغوی کمال په دې کې د خپل ځان دپاره ګڼلی دی چې زما وجود څومره بربنډي زما د وجود چې څومره حصه کولاوي دا زما دپاره کمال دی زه ماډرن یادېږم زما نمایش کولی کېږي زما عزتمندو نمایش هغه خو د شعیب علیه السلام د لور الله پاک وکړو چې تر قیامت د سبا پورې هغه د قرآن په صفحاتو کې زما عزتمندو چمکاویږي د ادم لور له پکار ده چې هغه د هغوی پیروي وکړي داسې حیا اختیار کا چې ستا نوم د تاریخ په اوراقو کې چې کوم دی هغه ولیکلی شي او تر قیامت ته سبا پورې هغه یاد کړي شي